په افغانستان کې او په نوره دنیا کې اکثریت هغه خلک چې په اقتصاد کې کار کوي زیات بودیجې ته فکر کوي، اما برنامې، طرحې، نظریات او افکار دي چې ډېر ملکونه یې د ډېر وروسته پاتې هیوادونه په پیشرفته هیوادو باندې تبدیل کړو. نو تلاش مو دا ده چې هغه طرحې چې موږ جوړې کړي د خپل د ملک لپاره دا د افغانستان د انکشاف او ترقۍ واقعي باعث شي. د فابریکو بیا فعالولو پروژه د یو جامع پلان جوړونې سره پیل، د فابریکو د وضعیت ارزونه او د عملي ګامونو لپاره یو منظمه ستراتیژي ترتیب شوه. د دې ستراتیژۍ له مخې کار په څو پړاوونو کې تنظیم شو. لومړی د فابریکو د ودانیو ترمیم او اساسي رغونه ترسره شوه. ورپسې زاړه ماشینونه ترمیم او تجهیزات نصب شول. له هغې وروسته د تخنیکي او اداري کاري ځواک د جذب، روزنې او تنظیم بهیر پیل شو څو فابریکې په عملي ډول بیرته تولید ته چمتو شي. ماشینالات و وسایل و پرزجاتی را که ما می‌دیدیم در داخل کارتن‌ها ماندگی بود، اما ازش استفاده نشده بود، زنگ زده بود اونا را. قبل از 50 سال این پرزجات و چیزها همونطور آمده بود، یعنی میلیون‌ها افغانی ارزش داشت اما ازش استفاده صورت نگرفته بود، بسیار ما را جور میداد. می‌بینیم افغان‌ها صاحب کار شدن و افغان‌ها این توانایی را پیدا کردن که خودشان به دست خود و به بازوی خود یک کار بکنن. این بسیار یک احساس خوشی را به ما میده. د فابریکو د بیا فعالولو پړاو کې د کاري ځواک تنظیمول هم مهم وو. کله چې فابریکې چمتو شوې د کار پیلولو لپاره مسلکي کارګرو ته اړتیا وه. د فابریکو د ټولو برخو لپاره د کاري ځواک ټاکلو مرحله کې هم د پام وړ ګامونه پورته شول. د دې لپاره د کاري ځواک د روزنې پروګرامونه ترتیب شول ترڅو هغوی له نوو ماشینونو او تکنولوژی سره بلد شي. مدت 2 سال میشه که من در انکشاف ملی در بخش سرمکانیک قطعات پیشساخت کار میکنم و از این خوش و راضی هستم که به از این طریق به وطن خود مصدر خدمت میشم. د ملی پراختیا شرکت له لوري تازه فعاله شوې فابریکې دادي د کرنې د ماشینالاتو او وسایلو برخه. په دې برخه کې د کرنې او نورو برخو مختلف ډول ماشینالات او وسایل تولیدیږي.